السلام علیکم. امید لرم دوستانو چې تاسو ټول به ښه او دوستانو موجود یم د یوې نوې ویډیو سره. په دغه ویډیو کې به زه تاسو له درې داسې طریقې وښیم چې د واتساپ تاسو کوم سټیکر وي هغه پرسنلي خپلې سټیکر تاسو جوړولی شو په ډېره اسانه سره. ټیم مو نه ضایع کوم، ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چینل مو نه سبسکرایب کړی چینل د سبسکرایب کړو. که ویډیو په فیسبوک کې ګورو پیج د سره لایک او فالو کړو. فرسټ اف آل تاسو به سمپلی خپل موبایل سیټینګ اپشن ته راشو. اکثر له په ډېرو موبایلو کې دا اپشن نه وي، خو دا دوه چې کوم اپشن دي دا دوی اپلیکیشن دا هر چا سره هم پلی سټور کې موجود دي، را ډاونلوډ کولی شو او په ډېره اسانه سره تاسو خپل کوم چې سټیکرز دي دا خپل پرسنلي جوړولی شو. سمپلی دا به تاسو کلیک واخلئ په سیټینګ اپشن باندې. په سیټینګ اپشن باندې چې کلیک واخلئ هغې نه بعد به تاسو سمپلی راشو په دا کې لاندې سکرول ډاون کړو. په دا کې تاسو ته دی شي سپیشل فانکشن. دا اکثر له موبایلونو کې نه وي او په ډېر دغه انفینکس کوم کمپنۍ وي کوم ماډل وي هغه په ټولو کې موجود وي. دا سپیشل فانکشن باندې به تاسو سمپلی کلیک واخلو. چې دا باندې کلیک واخلو دا کې تاسو ته بیا ویلی شي سوشل ټربو. په دا باندې به کلیک واخلو. چې دا باندې کلیک واخلو دا کې به سکرول ډاون کړو او په دا کې تاسو ته دی شي سټیکر میکر. لاندې په دا آخري کوم اپشن دی دا باندې تاسو ته دی شي سټیکر میکر. دا باندې به سمپلی کلیک واخلو. چې کلیک واخلو دا کې تاسو ته اوس لیدی شي دلته لاندې لیکلي کرییټ یور اون سټیکرز. دا باندې به سمپلی زه کلیک واخلم. دا باندې کلیک واخلم اوپن ګیلري. چې کوم تاسو سره ګیلري کې تصویرونه دي پرسنل هغه ته دلته سټیکر له اړولی شي. سمپلی دا باندې ما کلیک واخستو. دا باندې کوډ دی، دا کوډ چې اوپن شي تاسو ته لیدی شي. زه اوس سمپلی یو سټیکر راخلم، یو پکچر راخلم، هغه زه ته سټیکر جوړولم. سمپلی تاسو به لږ ونه کې ویټ وکړو دی له دا تاسو ته لیدی شي دا پکچر ما راواخستو او دا زه سمپلی دلته لیدی شي دا کم ټیک نشان دی دا باندې ما کلیک واخستو او دلته تاسو ته لیدی شي دا اوس ډایرکټ هغه شو سټیکر. دا ځای کې به تاسو 3 سټیکر لازمي جوړوو، 3 نه کم نه سیو کېږي. دلته به سمپلی زه بیا په دغه باندې کلیک واخلم پلس نشان باندې او بیا په اوپن ګیلري باندې کلیک واخلم. بیا به زه یو پکچر راوړم په دا کې زه سمپلی سلیکټ کړم یو پکچر او بیا په ټیک نشان بیا زه کلیک واخلم چې زر زر دا سټیکر جوړ شي. زه تاسو له وښیم دوه شول او دریم سټیکر به هم زه اوس سیټ کړم. په دا کې زه سیټ باندې کلیک واخلم تاسو ته لیدی شي دا اوس تاسو ته لیدی شي دلته لاندې اپشن راغی ایډ ټو واتساپ. ایډ ټو واتساپ باندې به سمپلی زه کلیک واخلم. دا باندې کلیک واخلو هغې نه بعد به تاسو ته دا واتساپ له ایډ شي چې کوم واتساپ له تاسو ایډ کوئ. تاسو سره 2 واتساپ وي 3 واتساپ وي، زه سمپلی دغه واتساپ له ایډ کوم او بیا په ایډ باندې کلیک واخلم. اوس تاسو له زه وښیم واتساپ کې له ته راشم واتساپ به اوپن کړم. دلته کې تاسو له به زه اوس وښیم دا تاسو ته لیدی شي دا سټیکر تاسو ته لیدی شي دا ما اوس نستي جوړ کړل. نو په ډېره اسانۍ سره تاسو جوړ کولی شو چې خپل سټیکر تاسو په خپل موبایل کې جوړ کړو. دویم چې کوم اپشن دی که تاسو موبایل کې دا اپشن نه وي نو تاسو به سمپلی راشو خپل پلی سټور له پلی سټور له به سمپلی راشو. پلی سټور به تاسو اوپن کړو. دا ته پلی سټور ما سمپلی اوپن کړو. پلی سټور چې اوپن شي بیا به دلته تاسو په سرچ بار کې ولیکو پرسنل. دلته کې لیدی شي پرسنل سټیکر فور واتساپ. دا تاسو ته لیدی شي دا سمپلی به تاسو سرچ کو دا سپیلنګ تاسو ځان سره نوٹ کو دا به سمپلی سرچ کو او بیا هغې نه بعد به تاسو داسې اپشن راشي دا یو به سمپلی تاسو دا یو هغه ډاونلوډ کو. اپلیکیشن ټول 2 MB اپلیکیشن دی او په دا کې به تاسو په ډېره اسانه سره کولی شو چې تاسو خپل هغه پکې سټیکر پکې پرسنلي ایډ کو. دا سمپلی زه اوپن کړم تاسو له به وښیم. دلته کې تاسو ته لیدی شي ایډ د پلس نشان باندې زه سمپلی کلیک واخلم. دا باندې چې کلیک واخلم تاسو سره چې کومو تصویرونو نه بیکګراوند ریموو وي دا کې به صرف او صرف هغه پکچرې راخلي، نورې پکچرې به نه راخلي. زه سمپلی د واتساپ باندې کلیک کوم او بیا به سمپلی په دا برا باندې کنټیکټ نشان دا باندې به سمپلی کلیک واخلم او بیا په ایډ باندې کلیک واخلم. دا سمپلی ایډ شو. بیا چې تاسو ایډ کوو ایډ ټو واتساپ دا ایډ ټو واتساپ باندې کلیک واخلئ چې کوم واتساپ کې ته ایډ کوئ دا سمپلی ما دلته ایډ کړو. زه اوس واتساپ له څم واتساپ کې زه تاسو له ښیم چې دا یو سټیکر هم په ډېره اسانه سره جوړ شو. دا تاسو ته لیدی شي نو دلته سره شو دا سټیکر ما دستي جوړ کړو. دریم چې کوم اپشن دی هغه اکثر له ویډیو غوندې کې سټیکر اکثر له خلک جوړوي. بیا چې دا څنګه جوړیږي دا ویډیو سټیکر دا سمپلی تاسو خپل پلی سټور له بیا راشو دوباره او پلی سټور کې تاسو سمپلی سرچ کو پرس ویډیو
ویډیو به ولیکئ او ویډیو سټیکر میکر به سمپل تاسو سرچ کو دا سرچ کو په دویم نمبر چې کوم آپشن دی دا به سمپل تاسو را ډاونلوډ کو دا ام بی زیات او غالبا 20 تو که څومره ام بی داسې دا به سمپل بیا اوپن کو چې اوپن شي هغې نه بعد بیا تاسو دلته کې په دا پلس نشان باندې کلیک واخلو دوباره دا باندې کلیک واخلو دا ګیلري به ته راشي ګیلري باندې به تاسو کلیک واخلو هغې نه بعد به تاسو چې څومره ویډیوګان هغه به تاسو سره شو شي زه سمپلي یوه ویډیو راخلم دا ویډیو مې راواخیسته سمپل دا باندې څومره سټیکر ته جوړوي همره خپله خوښه باندې ته برابر کړي سټیکر زه اوس دومره سټیکر جوړوم دا تاسو تللی شي دا سټیکر مو برابر کړو او بیا په کریټ سټیکر باندې کلیک واخلم چې کلیک واخلم دا تاسو لږ باندې کې لوډینګ وکړي دا سټارټ ته اوس بیا دا خپله ایډ شي او بیا په ډن باندې کلیک پسې واخلئ او بیا په ایډ ټو نیو پیک باندې کلیک واخلئ او دا به تاسو سره سمپلی که تاسو نامه ورکوو هم نامه ورکولی شو که نامه نه ورکوو ډایرکټ به په ایډ ټو واټساپ باندې کلیک واخلئ چې واټساپ باندې کلیک واخلئ بیا به په اوکې باندې کلیک واخلئ سمپل دا ما سره اوس ایډ شو په بزنس واټساپ کې زه به سمپلی بزنس واټساپ ته راشم بزنس واټساپ چې اوپن کړم هغې نه بعد دلته که تاسو تللی شي زه به سمپلي په دا باندې کلیک واخلم او په دا باندې به دلته واټساپ سره راغلی دا تاسو تللی شي په ډېر اسانه سره دا سټیکر جوړ شو دغه وه د نن زه ویډیو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو سره لایک کړو د نورو ملګرو سره هم شیر کړو میلاویږو په بله ویډیو کې تر هغه وخته پورې ځان ډېر خیال ساتو د الله په